السلام علیکم ورحمت الله. یوزر کریټینګ ان جی آی څنګه په د لینکس په جی آی کې یوزر جوړولی سو. تاسو ګورئ دلته کله چې مونږ سیټینګ ته راشو، سیټینګ ته چې راغللی دلته په دغې لاندې اړخ کې چې ده دلته یوزرس ته چې راغللی تاسو به دلته انلاک ووهئ. انلاک دلته تاسو نه اتنټیکیشن دی، روټ پاسورډ به ورکوئ او بیا دلته راځئ لنډ اډ وهئ او چې شی کوئ یوزر کریټ کوئ او بیا هلته پاسورډ ورکوئ. فار اګزامپل اسم چې ده دا یو یوزر ده، مونږ اسم ورکوو او اډ وهو. اډ مو ووهه، اوس راځو دلته یې ګورو چې آیا یوزر جوړ شو او که نه شو. دلته ګورئ تاسو د ASIM په نوم کوم یوزر چې ده، دلته اوس ګورئ دلته مونږ سره د علیم په نوم یوزر نشته ده ښه. او اوس ګورو دلته یو بل یوزر هم همدغلته په همدغې طریقه جوړوو د ALIM په نوم. ALIM همدغسې نور ساده ده، تاسو داسې ورکوئ او اډ یې کوئ او بیا تاسو کولی شئ چې دلته بیا هم LL ووهئ. نو دغلته ګورئ تاسو علیم په نوم یوزر همدغه اوس چې ده په همدغې ټایم کې جوړ شوی ده. نو دغه د یوزر کریټینګ په جي یو آی کې ده. دلته بیا کولی شو چې دې ته همدغه ځای نه مونږ پاسورډ هم ورکړو او هر څه ورکړو. لکه اوس زه ځمه علیم ته دې ځای نه دلته اوس مونږ ته وایي نوی پاسورډ ورکړه. نو دلته به تاسو نوی پاسورډ ورکئ او دغسې کولی شو دغه مونږ چې کړو دې ته نوی پاسورډ هم ورکړو. دلته وایي تاسو لانګ پاسورډ ورکړئ. که چېرته وغواړو چې دې ته مونږ پاسورډ ورکړو او روټ نه یې ورکړو نو بیا دغه خبره نه کوي. دا اوس ګورئ چې شی سو علیم چې ده دا د کریټ شو. اوس مونږ علیم ته ورننوتلو. همدغسې نو هر یو ته مونږ کولی شو دغسې پاسورډ ورکړو. بل چې کوم یو مونږ جوړ کړ د څه په نوم و، د اسم په نوم و، اسم ښه. دلته ګورئ تاسو زه اوس په علیم کې یم نو ځکه زه نشم کولی دغې ته پاسورډ ورکړم. ښه نو دغه چې په یوزر کریټینګ په جي یو آی کې و. هیله مند یم چې زده کړی